راجندیس د اشرف الله سره ولاړ الله پاک دې ودته ډیر ژوند ورکړي. هغه په دې وجه باندې چې دلته مطلب ورور ته په کار نه ورځي، د بل زامن سره راګرځولي دي. دا وخت دلته موږ ولیدل په جومات لمونځ مطلب ښه صفا سترایي، ښه ماحول، ښه زبردست ژوند او ښه خوراک، ښه کانه پینا، ښه دوايانې، مطلب ښه د ډاکټر معالجه دلته شروع ده. نو اشرف الله چې هر څومره ستا ته موږ ښه ووایو مطلب نسو کولی، بس موږ د تا سره چې کوم تعاون دی هغه موږ په خپله کوو انشاءالله. هره میاشت موږ به انشاءالله زموږ اوس هره میاشت موږ دا موږ په دې باندې رالو، موږ په دې وجه رالو چې هر څه زموږ په وس موږ هغه خپل وس له تا سره په وجه د دې دی نه خالي په دې وجه رالو. ګوره ډېر انسانان موږ ویډیو په دې جوړو چې ډېر انسانان خبر نه دي چې دلته مطلب ژوند بل رقم دی. دا دې په ښه خبره وکړه دلته دام د چا نازولي دي، دا بم بچان دي زه کار سوزل کی څور پر باندې نن سبا هر کور ور باندې دا دې په ښه خبره وکړه. دای خلک بخښي دي چې کله کله بغاري چې ما چې بچان یادېږي مې لور یادېږي ګرد سوز به زه تا د ښکاره کړم شپنجري خلک د واشي ما سره دي. ما د امباروس یو اتیا کسانه پورته کړي دي. امباروس سال نورور معلوم دي، نه کور معلوم دي، شي معلوم ما د الله چې کامیاب لره. اشرف الله دا راته ووایه چې په دا کې به داسې ځوانان چې مطلب ډېر مطلب په نشه کې دننه تللي، آیا د دې علاج هم دلته کېږي؟ ان شاء الله د ډیرو علاجونو موږ کړو. په کراچۍ کې مطالعه کوي، چاودنو کله زندګانې جوړې شي ورور دې سره ما ستاسو برتن پاختایسي ماحول د وجه بس ماحول کې اشرف الله دلته د تا سره یا څوک ښه کوي یا ته په خپل مدد عابد ته لګیا یې مطلب یا چا تا سره مرسته کړې ده د دې ځای په باره کې؟ یاره دی سړی ماته نو سپي داسې مثال دی مرستې کړي مثال زه تاسو ولاړ یو نیم یو یار دوست د یارۍ د خاطر ما سره څه تعاون وکړي مګر دی مرسته ما نه دی. صحیح ده. نو اشرف الله ماشاءالله ځای خو دې ښایسته دی. تا دا یوه خبره وکړه کور ځای مې خرڅ کړی دی، دا ما د کور ځای خرڅ کړی، دا ځای مې رانیولی دی بیا مې جوړ کړی دی. بیا یې وار ځای ما ونړاوی ته هغه ویډیو موږ وکتله مطلب تا خپل کور خرڅ کړی دی بیا راغلی دا ځای دې رانیولی دی. او له دې سره د دې ادارې سره باید دا کسانه زموږ چې کوم هغه بډایه خلک دي سرمایه په دې کې زکات هم قبلېږي، په دې کې د خیرات پیسې که د زکات پیسې د باغول زکات پیسې و دغه تر ځای کې موږ ونور کو دا تر ځای ته زموږ پام نشته، زموږ د ولس پام نشته. زموږ سرکار په دا تور غره کې شاوخوا غر دی، دا زمې را روان دي، دا ګوټکې غواړي، دا بوټي غواړي، دا راشن غواړي، دا دوايانې غواړي، دا ډاکټران دلته راځي پسان غواړي، دا سړی په خپله به دا ګاډۍ کې ځي د ګاډۍ تیل غواړي. د دغه سړي سره چې کوم خلک دلته کار کوونکي دي په تنخوا ورسره لګیا دي چې هغه د راشن په مټ کې د دوی چې کوم سالن پخوي، دوی ته چې کوم ډوډۍ ورپخوي، د داخلو چې کوم کپړې دلته پرېښودل کېږي دلته دا اوبه غواړي، دا اوبه ګري په پیسو باندې راځي. د غیر نو له دې سره به دا اواز موږ د ریډیو له جانبه څخه زه د خپل ټي وي له جانبه څخه زه دا اواز پورته کوم چې خلک ښه کوي، خلک ښه کوي راځي په دغه اداره کې د ښه کوي. د نن سما باد ته ستا کور ودان، ته زما یارې، ته زما ورورې، چې وایه هغه وایه